قاري محمد نبي د فراه ولایت څخه پوښتنه کوي پر التحیات باندې که یو څوک ناست وي او پر اشهد ان لا اله الا الله باندې اشاره وکړي آیا د دې کول بهتر دي او کنه کول؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. محترمه، پر دې موږ ډېر په نورو کتابو کې ډېر غږېدلي یو، بیخي ډېر، خو په دغه ځای چې نوکري لږ پام پر وکړي نو اشاره زموږ د امام صاحب وای په زایل روایت کې د امام صاحب نه ده راغلې، نو ځکه زموږ بعضې علما وایي دا اشاره نشته، تقریبا 20 کتابه ته رسېدي چې دا اشاره نشته. بعضې عادي ترجیح والا هم راولاړ کړه سوي دي، په دې قایل سوي دي، لیکن غور ورته نیسه په دې باندې په دې مسله کې دوی ډېر خطا وتلي دي، ډېر. هغه دا ده دغه چې دوی وایي په زایل روایت کې نشته، موږ جواب ورکړو. اول دا په حدیث کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام باره ګوته پورته کول. یو امام صاحب وایي که چیرې زما مذهب د حدیث مخالف شو، یعنی صریح حدیث مو ولیدي، بس هغه صریح حدیث بس موږ زما مذهب دی، نو دا حدیث ته رسول الله راغلی دی. یو ګوره په دې کې ډېر تفصیل نه کړو، دا موږ ډېر اوږد تفصیل کړی دی. او که چیرې راولاړ سو دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده په موطا کې د امام احمد صاحب په تور لیکي، په تورو هغه وایي دغه ګوته پورته کول پر اشهد ان لا اله الا الله دا سنت طریقه ده، او لیکن دا به پورته کوي په حدیث کې راځي، او دا وایي دا د امام صاحب مذهب هم دی او به ناخذو دا هم په تور وایي. نو دغه خبره بعضو کتابو چې کړې ده وایي دا په دې حدیث کې اضطراب دی، حدیث ضعیفه دی. هغه اضطراب دا دی چې وایي ګوته یې پلا وایي څنګه ګوته پورته کوه، څنګه یې نیسه، بیا وایي څنګه یې نیسه، بیا وایي څنګه. نو د دغه وجې څخه نو د حدیث وایي دوی وایي چې د حدیث باندې عمل نه کېږي، لیکن چې په دې خبره باندې مو سر خلاص شي دا په کیفیت کې هغه د الله رسول اختیارات ورکوي، د څوک وایي دا رقم څوک وایي دا، لیکن نفس په اشارې ثبوت هغه بالکل څوک دی، هغه بالکل ثابت دی. نو دا خبره حتی ملالي قاري وایي سبحان الله په دون حدیثو باندې دغه ثابت دی چې د حدیث تواتر المعنا ته رسېدلی دي. نو چې څوک دا وایي چې وایي دا نسته، زه بیریږم چې ګوته پورته کول نسته، زه بیریږم په ډېر خطرناک حالت چې پر دې سړي باندې به راشي. نو لنډه خبره دا ده چې په دې تحیاتو کې پر اشهد ان لا اله الا الله سړی څوک یې ګوته پورته کوي او د هغه رقم بیا یې پر لا باندې پورته کوي، پر الا الله باندې کښته کوي، دا سنت طریقه ده. او دا پر شیطان داسې کوي لکه ټک چې پر کوي، او په دغه وخت کې چې ګوتې سړی هغه راولاړ شي هغه شکل جوړ کړي، دا دوې ګوتې سره برابر کړي چې یوه استاده او یوه یې بهمده، دا دوې دې سره حلقه کړي او دا سبابه دې پورته کړي، نورې دوې ګوتې لاندې کټ کړي. دا دې په هغه وخت کې جوړوي چې دغه وخت راورسېدي بیا دې نه خلاصوي چې هغه عمل خلاص نه شي. یعنې که په اوله ناسته کې ناست وو چې دا ناسته خلاص ولاستې ایله کړي، او که په دویمه ناسته کې وو په پای ناسته کې وو چې بیا سلام وګرځوئ ایله دې کړي. او دا سنت طریقه ده. او دا چې په خطا باندې دا ځای چې خطا شم پروا نه کوي، موږ پخوا باندې ول کدا چې پر لا اله الا الله ګوته نسو پورته چې خطا سو بل ځای پورته کړ، بس نو دا ګمراه سو چې پیر سو، دا خبرې نه دي صحیح ده. نو لنډه خبره دا ده چې ګوته پورته کول دا بالکل سنت طریقه ده، د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت دی. دا موږ په ډیر په 2.5 کتابه موږ لیکل ده، نو هغه ضرورت نه ست چې اوس موږ په ریډیو کې وایو هغه دا دی، بس دغه څه قدر پوسی ټول پورته کوي. دا سنت زائد ده، په یو ځای کې مستحب دی، بل ځای کې سنت سیده دی چې دا سنت ده او دغه ده، بس دا ګرځه په 1285 هغه څلور دغه دریم ټوکر دی مختار کې، بس دا دغه 1201 تر 15 تر دې پورې په علاوه سنن کې هغه په دریم ټوک په دې کې فرق باسته ډیر اخستې دي د اره و جلا لپاره. نو مطلب دا دی چې دا سنت طریقه ده چې څوک وایمه پورته کوي یا د عالمګيري پکول کوي او یا دغه پکول کوي د خلاص الفتاوا یا د نور سریه د صوت نه ګوري، هغه د خطا ده، بلکې پورته کول یې سنت طریقه ده، خامخا پورته کوي دا ګوتې او دا ثواب لري، فائدہ ډیر پکښه ده. والله سبحانه وتعالى. ډېره مننه محترم مفتي صاحب په دې هیله چې قاري محمد نبي ورته خپل د پښتنې